بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې په وړاندې کولو کې ستاسې په چوپړ کې یم، په دې هیله چې دا خپرونه ستاسې د پام وړ وګرځي. قدرمنو اوریدونکو، زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند آخري شیبو ته ځانګړې شوې ده. په دې هیله چې تاسې موږ سره ملتیا وکړئ او دا خپرونه تر پایه پورې واورئ. په مخکې خپرونه کې تاسې دا واورېده چې بیبي عایشه رضی الله عنها فرمایي چې زه پیغمبر علیه الصلاة وسلام سره ناسته وم او هغه مبارک خپل سر زما په سینې ایښی و چې زما ورور کور ته راننوته کوټې ته او د هغه په لاس کې مسواک و. نو پیغمبر علیه الصلاة وسلام ته ما ویلې چې آیا مسواک استعمالوي؟ نو پیغمبر علیه الصلاة وسلام ما ته اشاره وکړه په خپل سر باندې چې زه مسواک استعمالوم. نو هغه مسواک چې کله ما خپل ورور عبدالرحمن بن ابي بکر نه راواخیست هغه سخت و، نو هغه مې په خپل خولې باندې نرم که. وروسته د هغه مې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړه چې دا هم زما دپاره ویاړ دی چې په آخر کې هم زما او د پیغمبر علیه الصلاة وسلام لاړې سره شریکې شوې. پیغمبر علیه الصلاة وسلام مسواک استعمالولو او په دې حالت کې هلته یو کوزه کې او لوټه کې اوبه پرتې وي او په هغه به ما لاس لمدولو او د محمد رسول الله تندی به مې په تندي به مې ایښوده، یا خپله پیغمبر علیه السلام به لاس لمدوه او په خپل تندي باندې به ایښوده چې د طبې حرارت په رسول الله ډیر و. او پیغمبر علیه الصلاة وسلام په دې حالت کې دا خبره کوله: لا اله الا الله للموت سکرات. پیغمبر علیه الصلاة وسلام دا کلمه لوستله او دا چې یقینا مرګ ډیر سخت شی دی او مرګ دپاره ډیر سختې سکرې دي. په ځینې کتابونو کې دا لیکي چې په دې وخت کې جبرائیل علیه الصلاة وسلام راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه او پیغمبر علیه الصلاة وسلام د خپل په هکله او د خپل د امت په هکله د هغه نه پوښتنه کوي. جبرائیل علیه الصلاة وسلام ورته فرمایي چې یا رسول الله، هغه د رسول الله د ټول ژوند ملګری و چې ټولې ملائکې په آسمانونو کې صف په صف ولاړې دي او ستا د مبارک روح استقبال ته انتظار کوي. او الله رب العزت فرمایي چې ما په ټولو امتونو باندې جنت حرام کړی تر څو چې د محمد رسول الله امت زه جنت ته داخل نه کړو. او رسول الله په دې وخت کې بیا فرمایي الآن طاب قلبي، زما زړه اوس خوشحاله شه. وروسته د هغه نه اسرائیل ته اجازه د قبض روح ورکوي. کله چې پیغمبر علیه الصلاة وسلام د مسواک وهلو نه فارغ شو نو سمدستي یې لاس خپله ګوته پورته کړه، د خپله ګوته یې پورته کړه او د کوټې چت طرف ته یې کتل او شونډې مبارکې خوځولې. نو عایشه رضی الله عنها چې کله غوږ ورته کیښوده نو محمد رسول الله دا خبره کوله: مع الذین انعمت علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین اللهم اغفر لی وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى اللهم رفيق الأعلى اللهم رفيق الأعلى. رسول الله خپله ګوته پورته کړې او د کوټې چت طرف ته ګوري او دا کلمه ویلي چې الله د هغو کسانو سره ما حشر کړه چې تا ورباندې انعام کړی دی چې هغه د پیغمبرانو نه دي او د صدیقینو نه دي، د شهداو او د صالحینو نه دي او هغوی بهترین ملګري دي. او دا چې ای الله ما ته بخښنه وکړي، یا الله په ما باندې رحم وکړي او د رفیق اعلی سره پروردګاره ما وصل کړي. الله ستانه د پورته رفیق سره وصل کیدل غواړم. او دا وروستۍ کلمه چې اللهم رفیق الاعلی رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 ځلې ولوستله او د دې کلمې په لوستلو سره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل طرف ته راپریوت او د رفیق اعلی سره وصل شو. انا لله و انا الیه راجعون. ځان یې تسلیم کړه. او دا د پیغمبر علیه الصلاة وسلام وفات د دوشنبې په ورځ د څاښت وخت و او د ربیع الاول د میاشتې 12مه ورځ وه د هجرت 11 کال و چې مجموع عمر د رسول الله صلی الله علیه وسلم 4 ورځې د پاسه 63 کاله و.
کله چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفات شو او صحابه و کرامو کې رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په دوی کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرګ آوازه خپره شوه، نو په صحابه و کرام باندې غمونه انبار شو. دغه ډیر وحشتناک خبر خپور شو او د مدینې په خلقو د مدینې فضا او اطراف تنگ شو، په هغو باندې ګزاره ګرانه. حضرت انس رضی الله عنه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خادم و، 10 کاله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام خدمت کړی و، هغه وایي د هغې ورځ نه روښانه او ښه ورځ ما نه وه کتلې چې رسول الله مدینې ته راغلی و. د دې ورځې نه روښانه او ښایسته ورځ بله ما نه وه لیدلې، او د هغې ورځې نه تیاره او ترخه ورځ ما نه وه لیدلې چې په کومې ورځ باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو. د دې نه تیاره او ترخه ورځ بله ما نه وه لیدلې. فاطمه رضی الله عنها چې کله د خپل پلار د وفات نه خبریږي نو داسې یا ابتاه حجاب ربا دعاه، ای زما پلاره، ای زما پلاره، د هغه چا اجابت تا وکړه چې ته هغه غوښتی وي، پروردګار دې غوښتی وي، د هغې اجابت دې او داسې ویل یا ابتاه من جنة الفردوس مأواه الى جبرائیل نعناه، ای زما پلاره، ای هغه پلاره چې په جنت الفردوس کې ستا ځای دی، او ای زما پلاره چې ستا د مرګ خبر مونږ ته جبرائیل علیه الصلاة والسلام رسول. او دا شعر یې لوسته: صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا. داسې مصیبتونه په ما باندې پریوتل، فاطمة زهرا فرمایي داسې مصیبتونه په ما باندې انبار شول که دا غمونه او مصیبتونه په ورځو باندې راغلي وی نو دا ورځې به شپې ګرځېدلې وی. او فاطمة زهرا رضی الله عنها خپل پلار په فراق او په غم کې جاړي. عمر بن خطاب رضی الله عنه ودرېدو په داسې حال کې چې په دې خبره پریشانه شوی و او ویل چې څه کسان منافقان دا ګمان کوي چې محمد رسول الله وفات شوی. نه، رسول الله نه دی وفات، هغه د خپل رب طرف ته تللی دی، لکه څنګه چې موسی علیه الصلاة والسلام خپل رب طرف ته تللی و او قوم یې دا ویلي چې موسی علیه الصلاة والسلام مړ دی، لکن هغه بیرته خپل قوم ته راغی او په الله قسم دی چې خامخا به رسول الله واپس کیږي. او عمر فاروق دا ویل چې زه به د خلکو سرونه او پښې لاسونه پرې کړم څوک چې دا ګمان وکړي چې محمد رسول الله وفات دی. حضرت عمر رضی الله عنه خپل عادي حالت نه وتلی، لکن ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خپل ځای نه راغی، په اس باندې سور و، چې کله کوز شو جومات ته ورننوته او د خلکو سره هیڅ خبرې ونه کړه تر دې چې د عایشې کور ته داخل شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف ته ورغی او پیغمبر علیه الصلاة والسلام په حبي جامو کې نغښتی و، بیا یې د هغه مبارک مخ لوڅ کړه او ورباندې ورټیټ شه محمد رسول الله یې ښکل کړو. او ابابکر صدیق جړلې او دا یې ویلې چې بأبي انت و امي لا یجمع علیک موتتین اما الموتة التي کتبت علیک مقدمتها. ای زما مور و پلار دې د ستا نه زار شي، په تا باندې 2 مرګه نه یو ځای کیږي، الله رب العزت په تا باندې 2 مرګه نه راولي. هغه مرګ چې ستا لپاره مقرر شوی و هغه تا تیر مخکې دی. ابابکر صدیق راووته او عمر د خلکو سره خبرې کولې. ابوبکر ورته ویلې چې ته کینه ای عمر. خو عمر نه کیناسته، ټول خلک ابوبکر رضی الله تعالی عنه ته متوجه شول او عمر یې پرېښود. ابابکر رضی الله عنه خطبه وروسته او دا یې وفرمیل چې چا چې ستاسو نه د محمد عبادت کولو نو محمد وفات شو، او چا چې د الله عبادت کولو نو هغه ژوندی دی او نه مړ کیږي. دا آیت یې ولوستو: وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاکرین. نه دی محمد مګر یو رسول دی د الله، نو که دا مړ شي او یا دا شهید کړی شي آیا نو تاسو به واپس شئ په خپل پوندو باندې کفر ته؟ او هر څوک چې بیرته وګرځېده په خپل پوندو کفر ته نو الله رب العزت ته هیڅ ضرر نشي رسولی، الله ته تاوان نشي رسولی، او الله به ډیر زر پاداش او اجر ورکړي هغه چاته چې هغوی شاکرین او شکرګزار دي. ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې په الله قسم لږه خلکو چې دا آیت د سره اورېدلی نه و
گویا چې په دې آیت باندې بالکل پوهېدلي نه و چې الله دا آیت نازل کړی، مګر چې کله ابابکر صدیق رضی الله عنه دا آیت ولستلو نو ټول خلقو د ده نه زده کړ. بیا هر څوک په چوپه باندې ودرېدل او دا آیت به یې لستلو. حضرت بلال رضی الله تعالی عنه چې کله رسول الله وفات شد څه موده په مدینه کې و، نور د مدینې ژوند پرې تنګ شو، مدینه یې پرېښودله. د رسول الله په فراق کې ژوند نشو کولی، په مدینه کې لاړه شام ته. یوه شپه یې پیغمبر علیه الصلاة وسلام په خوب کې ولید چې ورته فرمایي بلاله آیا موږ دې په مدینې منوره کې یوازې پرېښودلو؟ چې کله بلال دا خوب ویني په هره حصه د شپې چې د سرلوڅې او پښې مدینې طرف ته رامنډې وهي او جاړي. چې کله مدینې منورې ته رارسیږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکې روضې خواته ورځي او محمد رسول الله باندې درود وایي او هغه ته دعاګانې کوي او جاړي. چې کله د مدینې خلک د بلال د راتګ نه خبریږي نو ټول رامنډې وهي بلال طرف ته او بلال ته وایي چې ته به بیا هم نن په مسجد نبوي کې آذان کوې لکه څنګه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه کې و او تا به آذان کوه. اما بلال وایي چې زه نشم کولی، چې کله به ما آذان کوه نو محمد رسول الله به زما خوا کې و، اوس هغه زما په خوا کې نشته، زه به څنګه آذان وکړم. لکن د مدینې منورې خلک حسن او حسین په حضرت بلال رضی الله عنه باندې ډیر باعث کیږي. حضرت بلال آذان شروع کړي، چې کله د آذان نعره پورته کوي الله اکبر وایي ټول مدینه په زلزله راځي، ښځې او نر ماشومان بوډاګان ټول مسجد نبوي ته منډې وهي. د رسول الله یاد د هغو په زړونو کې راځي. اما حضرت بلال رضی الله عنه د ډېره غمه آذان نشي پوره کولی. په صحابهو باندې غمونه انبار ول، دردېدل او کړېدل. د رسول الله په فراق کې ژوند کوه، خو لاکن ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه خلکو ته تسلیت ورکوي، هغوی ته تا توصیه کوي چې ستاسې رب ژوندی دی، آیا چې پیغمبر مړ شي تاسې بیرته کفر ته رجوع کوئ. او هغه آیت چې مخکې ما نه ولوستلو تاسو ته، هغه آیت مسلمانانو ته لولي چې په هغو باندې هغوی د خپل تسل کوي. ابن مصیب رضی الله عنه فرمایي چې حضرت عمر رضی الله عنه وویل چې په الله قسم دی بل څه نه مګر دا چې ما د ابابکر صدیق رضی الله عنه نه واورېدل چې دا آیت یې ولستو داسې وټکول شوم چې په خپلو پښو باندې نور نشم ټینګېدلی، نو ځمکې ته ښکته شوم او پوه شوم چې محمد رسول الله وفات شوی دی، نور نه وم پوه. حضرت عمر وایي. قدرمنو اوریدونکو د خپرونې دې وخت کې راځو لنډې دمې ته. دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري، په دې هیله چې تاسې هم زموږ ملتیا وکړئ. تهجیز او مبارک جسد د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس خاورو ته سپارل کیږي. مخکې د دې نه چې تکفین او تجهیز کار شروع شي، د صحابه و کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ترمنځ د خلافت متعلق اختلاف پیدا شو، د مهاجرینو او انصارو ترمنځ. سقیفه بن ساعده چې د یو ځای نوم دی، هلته بحث و مباحثه شروع شوه او په آخر کې د ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خلافت باندې ټول متفق شول چې دا د اهل السنت والجماعت مذهب دی. او ځینې روافظ او اهل تشیع چې دي د ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خلافت نه انکار کوي، هغه بیل بحثونه دي ځان ته حوالې او ډیر څیړنه او تحقیق غواړي چې په نورو خپرونو کې به انشاءالله که ژوند باقي وي په دې باندې وغږیږي. نو د ابابکر صدیق رضی الله عنه په خلافت باندې متفق شول. د دوشنبې ورځ تیره شوه، شپه داخله شوه او خلک د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تکفین او تهجیز کې مشغول شول، تر دې چې د سې شنبې د شپې آخره حصه داخله شوه. سبا رالنډ شو، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک جسد په هبري جامو کې په خپله بستره پروت و. نو خپلې کورنۍ ورپسې دروازه پورې کړه او د سې شنبې په ورځ یې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته غسل ورکړه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته غسل ورکړه، خو د رسول الله جامې په ځان کې وي. د غسل کار عباس رضی الله تعالی عنه، علی رضی الله تعالی عنه او فضل رضی الله تعالی عنه او قشم رضی الله تعالی عنه د حضرت عبدالله بن عباس زامنو، شقران رضی الله تعالی عنه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه آزاد شوي غلامان ول چې ځینې به پرې اوبه تویولې او ځینو به په ډډه الوه او حضرت علی کرم الله وجهه
محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته غسل ورکولو. چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته غسل ورکه نو وروسته د دې بیا په 3 سپینو جامو کې محمد رسول الله کفن کړو او دا جامې د مالوچو نه جوړې شوې وي. او بخاري په اول جلد کې په 109 صفحه کې، مسلم په اول جلد کې په 14 صفحه کې فرمایي په دې کې کمیس او عمامه نه وه. 3 جامې وې لکه نن چې څنګه موږ خپل مړو ته کفن ورکوو. بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دې 2 جامو کې داخل کړو. بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځای په خښولو کې صحابه کرام سره مختلف شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به په کوم ځای کې خښوو. ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه ویل چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام به ویل چې هیڅ نبی نه دی وفات شوی مګر په هغه ځای کې دفن شوی. یعنی چیرته چې نبی وفات شوی په هغه ځای کې هغه نبی بیا خاورو ته سپارل شوی دی. نو ابو طلحه رضی الله عنه هماغه فرش چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورباندې وفات شوی و پورته کړ او د هغه د لاندې قبر وکنستلو او قبر ته یې لحد جوړ کړه او خلک بیا د دې حجرې ته ډلې ډلې ننوتل. په رسول الله باندې به یې مونځ کولو او یو هم پکې امام نه و، امامت چا پکې نه دی کړی. لومړی ورباندې د خپلې کورنۍ خلقو مونځ وکړو او بیا د ښځو نه پس ماشومان ورباندې مونځ وکړو. په دې کې د 3 شنبې ورځ هم تیره شوه. بیا چې کله د 4 شنبې شپه داخله شوه نو عایشه رضی الله عنها فرمایي چې موږ د هغه په تدفین باندې نور پوه نه شو مګر هلته د 4 شنبې د شپې په منځ کې د بیلچو آوازونه موږ واورېدل چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم په قبر باندې خاورې اچولې. نبوي کورنۍ د هجرت نه مخکې د نبوت کور د محمد رسول الله او د هغې بیبي خدیجې رضی الله تعالی عنها نه جوړ و. حضرت خدیجه رضی الله عنها چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم په نکاح کړه نو د هغې عمر 25 کاله و. خدیجه رضی الله عنها چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم په نکاح کړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر 25 کاله و او د خدیجة الکبرا رضی الله عنها عمر 40 کاله و او دا لومړنۍ ښځه وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په نکاح کړه او د هغې په ژوند کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې باندې بله ښځه هم نه وه کړې او د همدې بیبي نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم زامن او لورګانې دواړه پیدا شوي دي. زامن شوه نو د هغو نه هم یو نه دی پاتې، مړه شوي دي ټول. او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام لورګانې چې دي زینب، رقیه، ام کلثوم، فاطمه رضی الله تعالی عنها دي. زینب چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام لور وه د خپل ترور زوی ابوالعباس بن ربی نکاح کړې وه. او رقیه او ام کلثوم چې وې هغه دواړه حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه په نکاح کړې وي. او فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د تره زوی حضرت علی بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه ته په نکاح ورکړې وه. پیغمبر علیه السلام دې ته په نکاح ورکړې وه. او 2 لورګانې چې یوه بلې پسې چې وفات شوه نو بله ورپسې محمد رسول الله عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه ته په نکاح ورکړې وي. او د حضرت فاطمې رضی الله تعالی عنها اولاده چې د حسن، حسین، زینب، ام کلثوم دي. او دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام امتیاز و چې رسول الله ډېرې ښځې کړې وي او دا جواز د ډېرو اغراضو و مقاصدو دپاره و. ټولې ښځې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغو سره عقد او نکاح کړې ده 14 ښځې دي. په دوی کې 9 ژوندۍ پاتې شوې وي چې کله محمد رسول الله وفات شو نو 9 ژوندۍ وي او 2 د هغه د رسول الله په ژوند کې وفات شوې چې یوه خدیجه او بله ام المساکین زینب بنت حزیمه او 2 سره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دخول نه و کړی، هغه یې مخکې د مخکې طلاق کړی وي. نو قدرمنو اوریدونکو دا و د پیغمبر علیه الصلاة والسلام کورنۍ او په دې 3 خپرونو کې موږ لنډه کتنه وکړه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ژوند آخري شیبو ته. او دا ټول چې ما تاسې ته ذکر کړه دا ما اخیستي دي د بخاري شریف نه او د مسلم شریف نه او د ځینې نورو معتمدو د سیرت کتابونو نه لکه سیرت د ابن هشام او رحیق المختوم. په دې هیله چې دا خپرونې هم ستاسې د پام وړ ګرځېدلي. نو قدرمنو اورېدونکو دا هم زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسې درانه حضور ته حاضرېږم تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه. پاک اللهم مرشه.